په یوه آرام کلي کې یو ځوان اوسېده. نوم یې سلیم و. سلیم نه ډیر شتمن و نه ډیر مشهور، خو یو څه یې درلود چې ډیر خلک یې نه لري: اخلاق. هر سهار به له خوبه د اذان په غږ راپاڅېده. لومړی به یې لمونځ کوو، بیا به د خپلې مور لاسونه ښکلو. مور به یې ورته ویل: زویه، الله دې همداسې باعزته لره. پلار یې بوډا شوی و، قدمونه یې ورو شوي وي، خو سلیم به هیڅ کله پرې غږ نه پورت کوو. هره خبره به یې په ادب اورېده. یوه ورځ یو ملګري ورته ویل: ته ولې دومره ځان محدودوې؟ ژوند خو ازادي غواړي. سلیم مسکا وکړه او ورو یې وویل: ازادي هغه ده چې انسان د خپل نفس غلام نه وي. سلیم به له خپلو خویندو سره د عزت چلن کوو. هغوی به یې د الله امانت ګڼل. ورونو ته به یې لار ښودلې، نه په زور بلکې په مثال. کله چې واده یې وکړ، له خپلې میرمنې سره یې داسې چلن کوو لکه څنګه چې اسلام ښودلی دی، په مینه، درناوی او صبر. هغه به ویل: تر ټولو غوره سړی هغه دی چې له خپل اهل سره غوره وي. سلیم تجارت هم درلود، خو هیڅ کله یې دروغ ونه ویل. که تاوان به هم کیده، حق به یې نه پرېښود. یو ځل یو سړی ورته راغی او ویل: که لږ دروغ ووایې، ډیره ګټه به وکړې. سلیم سر ښکته کړ او ویل: هغه رزق چې په دروغو راشي برکت نه لري. ورو ورو د کلي خلک بدل شول. پخوا به یې د شتمنو ستاینه کوله، خو اوس به یې ویل: رښتینی سړی سلیم دی. یو سپین غیري وویل: دا ځوان موږ ته یادونه کوي چې اسلام یوازې خبرې نه دي، بلکې عمل دی. یوه ورځ سلیم د خپل کور مخې ته ناست و. مور یې ورته مسکا کوله، پلار یې پرې ویاړ کاو، میرمنه یې پرې باور درلود او وروڼه او خویندې یې پرې سرلوړی وو. هغه شپه یې آسمان ته وکتل او ورو یې وویل: یا الله، زه شتمن نه یم، خو که ته راضي یې نو زه کامیاب یم. پیغام: په اسلام کې ریښتینی بریالي انسان هغه نه دی چې ډیر مال ولري، بلکې هغه دی چې د مور او پلار زړونه خوشحال کړي، د خپل کورنۍ امانت وساتي، په حلال رزق قناعت وکړي او خپل کردار د ایمان لرنا سره برابر کړي. عزت په پیسو کې نه دی، عزت په اخلاقو کې دی. که تا داسې ژوند وکړي چې کورنۍ دې پرې ویاړي، نو پوښه، تا یوازې یو انسان نه یې، تا د ټولنې لپاره یو رڼا یې.